په لغمان کې د الیشنګ ولسوالۍ اړوند الحاج احمد خان صافي لومړني مختلط ښوونځي د ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د الیشنګ ولسوالۍ پورې اړوند صبرآباد په سیمه کې د الحاج احمد خان صافي لومړني مختلط ښوونځي د ودانۍ د جوړېدو بنسټ ډبره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کېښودل شوه. یاده ودانۍ د حاجي میر افغان صافي په شخصي مالي لګښت جوړیږي چې پکې 4 تدریسي خونې، یو اداري خونه، 2 مبرزونه او یو حلقه د څښاک د پاکو اوبو ساه شامله ده چې په 15 جریبه ځمکه کې جوړیږي. د الیشنګ ولسوالۍ د پوهنې امیر مولوي عبدالمالک او د پوهنې ټولو تدریسي معاون ګډونوالو ته ښه راغلاست وویل. صدیق الله متسم بالله د قومي مشر حاجي میر افغان صافي څخه مننه وکړه چې یاد ښوونځی په خپل شخصي مالي لګښت جوړوي. د یادونې وړ ده چې د یاد ښوونځي د سمسورتیا او ښکلا په موخه 200 نیالګي هم د نوموړي ښوونځي په محوطه کې کېنول شول. یاسر مشتاق، هیرو ټي وي، لغمان.